السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. راځو د فارمیټ پرنسپل یا د فارمیټ په اصل کې مصروف یو. په دې درس کې د فارمیټ د اصل لمخې د انکسار دوه قوانین مطالعه کوو. کوم قوانین؟ د انکسار قوانین. اول قانون وایي وارده وړانګه منکسره وړانګه او نورمال درې واړه په یوه مستوي کې قرار لري. دویم قانون د انکسار هغه د سنیل قانون دی او هغه وایي د انکسار ضریب د اول محیط ان سره ښایي میو سره ښایي خوښه مو ساین دی په مغې محیط کې زاویه دا مساوي کېږي د دویم محیط د انکسار ضریب او په دویم محیط کې د ساین د مغې زاویې سره مساوي دی. دې ته وایي دا د سنیل قانون دی. میو یو په اول محیط کې د انکسار ضریب د تیتا یو په اول محیط کې د واردې وړانګې زاویه ده. میو ده د دویم محیط انکسار ضریب دی. تیتا دوه په دویم محیط کې منکسره زاویه ده. دا د انکسار د قوانینو په نوم سره یادیږي. راځو د فارمیټ د اصل نه دا دواړه قوانین ثبوتوو. اول د ا د نقطې نه د دې نقطې نه وړانګه راغلې دلته دا یو محیط دی یا هوا یا بل شی دا بل محیط دی. یو رقیق دی بل غلیظ دی. وړانګه نورمال ته ماته شوې ده نو دا غلیظ راځي دا رقیق راځي. امکان لري دا غلیظ شي دا رقیق شي وړانګه داسې ماته شي. خو دوه محیطونه دي یو د بل سره توپیر لري. کله چې محیطونه د یو بل سره توپیر لري په دې دواړو محیطونو کې د نور سرعتونه توپیر لري. اولنی غیر مستقیم ثبوت کوو. وایو دې نقطه کې بل محیط ته نه ده داخله. دا نقطه او دا نقطه په دې تخته باندې یا د ایکس او وای په مستوي کې قرار لري. دا د زیډ محور رسم شوی داسې دی خو په اصل کې دا داسې یوه سطحه ده. دا د زیډ محور دې طرف ته دی داسې. اوس وایو چې دا وړانګه داسې په دې تخته باندې منطبقه نه ده راغلې بلکې دا وړانګه داسې د تختې نه بیرون راوتې دلته بیا د دې ځای نه راغلې دلته. نو همدغه شکل رسموم دوه بعدي کې صحیح نه رسمیږي. تاسې ورته پام وکئ. یعنې دا وړانګه دې په ځای نه ده دې محور سره دلته هغه کړې ده. دې نقطې نه راغلي بیا دلته غیر مستقیم ثبوت. وایو دا نه ده داسې وړانګه راغلې داسې. اوس دا شکل کې به تاسو ته ښکته ښکاري خو دا په اصل کې داسې رسم شو. د ایکس محور یې دا دی د وای محور یې دا دی. دواړه محورونه په دې تخته منطبق دي. د زیډ محور د دې تختې نه راوتی داسې محور دی. اوس دا وړانګه چې موږ دلته رسم کړه دا نقطه دا دې ځای کې قرار لري. دا نقطه دلته قرار لري. غیر مستقیم ثبوت کوو یعنی نه ورسره منو داسې نه وایو چې دا وړانګه په دې تخته باندې منطبقه داسې راغلې. نه د تختې نه داسې بیرون راوتې ده بیا هلته لاړه ده. دغه د بیرون نقطه ته یې پی وایم. څه شی ورته وایم؟ پی. درې نقطې دي د دریو نقطو مختصات په پام کې نیسو. د دې نقطې دا مبدا شوه س
صفر x دی، صفر y دی او صفر z دی. دا نقطه د A په اندازه باندې د y په محور پورته لاړه ده، د x په محور بې ځایه شوې نه ده او په تخته منطبقه ده، یعنې دې خوا راوتې نه ده چې z محور ولري. نو د x محور صفر دی، د y محور A دی، د z محور صفر. دې نقطې ته راځو. د دې نقطې فاصله دا شکل کې داسې ښکاري، خو دا اصل کې په دې باندې عمود دلته ده دا نقطه. اوس د دې نقطې فاصله د x په محور باندې x ته، دا فاصله د دې ځای نه واخله تر دې ځای پورې، یا د دې ځای نه واخله تر دې ځای پورې. دا څه شی ده؟ x ده. y د دې محور نه د x محور نه د y په امتداد باندې نه پورته ده نه ښکته ده. y صفر دی، د p نقطه x صفر، او د z په محور باندې د z په اندازه بیرون راوتي، یعنی z هم لري. x او صفر او z. راځو دې نقطې ته. دا نقطه که چیرې ټوله فاصله دې ځای نه د x په محور د مبدا نه تر دې ځای پورې ډي وه، مخکې م ډي لیکلې وه، اوس به م ورته ډي ووایو، یعنې د دې ځای نه واخله دې ځای پورې فاصله څه شی ده؟ ډي. نو د دې نقطې د x په محور باندې دې ته به لوی A ووایم، نوم به ورکړم، دې ته به لوی B نقطه. د x په محور باندې فاصله یې ډي ده، د y په محور باندې د منفي y په طرف ته، مثبت y پورته طرف ته ده، دا ښکته طرف ته منفي B، او د z په محور باندې دا نقطه په تخته منطبق ته، د z محور نه لري نو صفر. ډي منفي B او صفر. راځو دلته وروسته بیا پکارېږي دې ځای ته نامګذاري ورکوو. تر دې ځای پورې فاصله x وه او د دې ځای نه دې ځای پورې فاصله ډي ده. دې ځای نه دې ځای پورې فاصله به څه شي؟ ډي منفي x. د دې ځای نه واخله تر دې ځای پورې. کله چې دا شکل رسم کو، اوس هندسې ته ځو او د هندسې له مخې که چیرې د نقطې مختصات د دوو نقطو مختصات معلوم وي، نو د نقطو ترمنځ فاصله پیدا کولی شو. ټول هندسي مسیر پیدا کوو، یعنی دلتا پیدا کوو، او دلتا دوه برخې لري، یو د A نه P پورې ده، بله د P نه B پورې ده، یعنی A P جمع P B. دلته بیا پام وي دا یو محیط دی، دا بل محیط دی. کله چې محیطونه بدل شو د نور سرعت تغییر کوي. د نور سرعت څنګه کوي؟ تغییر کوي، یعنی میو مساوي کیږي سی بر وی، د دې ځای نه سی مساوي کیږي میو وی. که چېرته دا فضا وي د نور سرعت سی دی، که بل محیط چې د نور سرعت وی دی، خو د میو په اندازه باندې کمیږي او زیاتیږي. کله چې محیطونه جدا شو سرعتونه جدا دي. کله سرعتونه جدا شو نو موږ بیا دغه وخت یا مسیر پیدا کول د سرعت فرمول څه دی؟ وی مساوي کیږي x بر ټي. دې ځای نه به x مساوي شي وی ضرب ټي، x به مساوي شي وی ضرب ټي. یا په همدې ترتیبه که د سی تعریف ولیکو، سی مساوي کیږي اپټیکل پات دلتا سره م ښودلې وه پر ټایم، او وی به مساوي شي لینث بر ټایم، لینث بر ټایم. اوس دواړه سی بر وی دواړه طرف به طرف تقسیم کو، دا ټایم سره ختمیږي. سی بر وی مساوي کیږي دلتا بر ال، او سی بر وی خپله د انکسار د ضریب فرمول دی. نو دې ځای نه دلتا مساوي کیږي میو ضرب ال، یعنی اپتیکی یا هندسی مسیر
دا د فیزیکی مسیر یا د هندسي مسیر میو چنده دی. نو منګه هلته هندسي مسیر پیدا کوو. دغه ای پیم باید په میو کې ضرب شي، د پی بیم باید په میو کې ضرب شي. میو دی د انکسار ضریب، که په ان سره ښایي ان ورته ولیکئ. خو کتاب د کم کتاب نه چې زه درس ورکوم هغه میو سره یې ښایي. نو دې ځای نه به دلتا مساوي شي دلتا هندسي نوري مسیر، دا به مساوي شي میو یو ای پی جمع میو دوا پی بی. اوس هم دا دواړه هندسي نوري مسیرونو ته واړول. دا شو نوري مسیر شو، ځکه د انکسار ضریب کې مې ضرب کړو. دا هم نوري مسیر شو. میو یو اول محیط دی، میو دوا د دویم محیط د انکسار ضریب دی. کله چې تر دې ځای پورې پوه شو نو میو یو په خپل ځای ای پی د دې خط اوږدوالی دی نو ایکس منفي صفر کل مربع ایکس منفي صفر کل مربع جمع صفر منفي ا کل مربع جمع دریمه نقطه یا د زد محور زد منفي صفر کل مربع زد منفي صفر کل مربع جذر لاندې جمع میو دوا پی بی. دا نقطې دي نو پی بی ڈی منفي ایکس کل مربع डी منفي एक्स کل مربع جمع منفي بی منفي صفر کل مربع منفي بی منفي صفر کل مربع صفر منفي زد کل مربع صفر منفي زد کل مربع جذر لاندې. دا د هندسي د نوري مسیر اوږدوالی مخته ځو. میو یو دا به شي ایکس مربع جمع ا مربع منفي چې مربع کې جمع کیږي زد مربع جذر لاندې میو دوا डी منفي ایکس مربع منفي بی دی چې مربع کې مثبت بی مربع منفي زد دی چې مربع شي مثبت زد مربع جذر لاندې. دا دلتا قیمت شو. او د فارمیټ اصل څه وایي؟ د دې مسیر چې موږ مشتق یاد متحول ته واخلو. لانجه په زد محور کې وه. کوم محور کې؟ د زد په محور باندې لانجه پرته وه، یعنې د زد محور یا د زد متحول ته مشتق واخلو. دا باید په څو سره وي؟ صفر ته وي. ځکه وړانګه راغلې وه دلته ډي زد مساوي صفر، موږ ونه منله. موږ وایو چې نه زد صفر نه دی، زد یو قیمت لري. نو موږ یې باید مشتق تش ته واخلو؟ نظر زد ته. د دې ځای نه د فرماټ اصل وایي چې ډي دلتا بر डी دا اصل کې ډل دی ځکه قسمي مشتق دی. دا باید صفر شي. اوس د دې چې زه زد ته مشتق واخلم صورت کې د زد منبع مشتق 2 زد په مخرج کې 2 د جذر لاندې همدا تابع ایکس مربع جمع ا مربع جمع زد مربع میو یو په خپل ځای. دا دوه به د دې دوه سره اختصار شي. راځم بیا جمع میو دوه په خپل ځای د نظر زد ته مشتق اخلم. څه شته؟ زد مربع ته. دا به شي 2 زد پر 2 تابع خپله ټوله डी منفي ایکس مربع
جمع بی مربع جمع زد مربع او دا باید څو شي؟ صفر. دا دوه به د دې دوو سره اختصار شي. څو مشترک اخلم؟ مشترک زد دلته هم شته زد دلته هم شته، دواړو نه مشترک اخلم. کله چې زد مشترک واخلم دې قوس کې به پاتې شي یک بر جذر ایکس مربع جمع ا مربع جمع زد مربع. دلته به پاتې شي یک بر डी منفی ایکس کل مربع جمع بی مربع جمع زد مربع بی مربع جمع زد مربع جذر لاندې او دا مساوي څو دي؟ صفر. دا حد هیڅ کله امکان نه لري صفر شي، ځکه ایکس هم ثابت عدد دی، ا هم ثابت دی، زد هم ثابت دی. که منفي اخلي که مثبت اخلي چې مربع کې بیرته مثبت کیږي، که دا منفي وي که مثبت وي چې مربع کې بیرته مثبت کیږي. دا که منفي او که مثبت وي چې مربع کې بیرته مثبت کیږي، یعنی دا قیمت مثبت دی. دلته راځو که دې تفاضل डी منفي ایکس که مثبت وي که منفي وي چې مربع کې بیرته مثبت کیږي، بی که منفي او که مثبت وي مربع سره مثبت کیږي، زد که منفي او که مثبت وي مربع سره مثبت کیږي. یعنی دا عدد مثبت دی دا عدد مثبت دی. دوه مثبت عددونه چې جمع کې حاصل جمع یې جمع راکوي، نو دا هیڅ امکان نه لري چې صفر شي. دا چې مساوي صفر دی زد حتما صفر دی. کله چې زد صفر شو دا ثبوت شوه چې دغه نقطه دلته نه ده، د زد په محور باندې راوتې یوه نقطه نه ده، دا راغلی په دې تخته باندې منطبق ده. یعنی دا امکان نه لري چې داسې راشي د فارمیټ د اصل له مخې. دا امکان نه لري چې دې ځای ته دې راشي. دې ځای کې دا زد څنګه دی؟ صفر دی. یعنی دا نقطه هم دغه نقطه شوه. نو اولنی د انکسار قانون وارده وړانګه منکسره وړانګه او دغه نقطه یا په دې نقطه باندې نورمال دا څنګه دی؟ په یوه مستوي کې قرار لري. موږ مخکې دا نقطه داسې بیرون رایستلې وه، دلته هم نورمال رسم کړی و. هلته چې زد صفر شو نو هغه نقطه لاړه دې ځای ته، نورمال هم په تخته باندې څنګه شو؟ منطبق شو. کله چې اولنی اصل ثبوت شو راځو دویم ته د انکسار دویم قانون یا د سنیل قانون مطالعه کوو. همدغه رابطې دي. دلتا مساوي کیږي میو یو، دلتا مساوي میو یو جذر لاندې ایکس مربع جمع ا مربع ایکس مربع جمع ا مربع. زد څنګه شو؟ صفر شو. دا څه شو؟ صفر. جمع میو دوه डी منفی ایکس مربع جمع بی مربع डी منفی ایکس مربع جمع بی مربع جذر لاندې. زد څنګه شو؟ صفر شو. اوس دا نوري مسیر شو. اوس راځو غیر مستقیم ثبوت کو، وایو چې دا نقطه دا یوه نه ده، یا دلته ده یا دلته ده. یعنی د ایکس په محور باندې دا نقطه نه منو. چې نه منو یا به وایو چې دا نقطه ده یا وایو هغه. اوس دا نه منل په کوم محور باندې دي؟ د ایکس په محور باندې. نو د فارمیټ اصل بیا وایو چې د دې نوري مسیر مشتق نظر مغه لانجمن محور ته، یعنی نظر ایکس ته. دا باید څنګه شي؟ ډل بر ډل ایکس. دا باید څو شي؟ صفر. اوس راځو مشتق که واخلو، دلته لیکمه ډل دلتا بر ډل ایکس. نظر ایکس ته میو یو په خپل ځای، د ایکس مربع مشتق 2x، د جذر مشتق ته 2 او تابع خپله لیکل کېږي ایکس مربع جمع ا مربع. که مشتق د چا نه وي زده نو د جذري تابعګانو مشتق دې زده کړي. جمع میو 2 डी منفی ایکس مربع مشتق 2 डी منفی ایکس او د منفی ایکس مشتق منفی 1 تقسیم 2 په خپل ځای او تابع خپل ځای باندې डी منفی ایکس مربع جمع بی مربع. دا باید څو شي؟ صفر شي. دا دوه به د دې دوو سره اختصار شي. پاتې څه شو؟ میو یو ایکس بر
x مربع جمع a مربع جذر لاندې. دغه منفي به دې کې ضرب کړم منفي d منفي x پر d منفي x مربع جمع b مربع جذر لاندې او دا مساوي صفر. کله چې مساوي صفر سره شو دا حد د مساوات نه اړوم. دا حد څنګه کوم؟ د مساوات نه هغې خوا اړوم. میو دوه شته دلته میو یو x بر x مربع جمع a مربع جذر لاندې منفي ده چې مساوات نه واوړي مثبت d منفي x بر d منفي x مربع جمع b مربع. راځو شکل ته. دا فاصله ډي ده دلته ورته ډي لیکم. دا زاویه په اول محیط کې ده یا وارده وړانګه ده. او ساین د تیتا یا دغه زاویه ساین د تیتا خپل منځ کې سره مساوي دي ځکه دا مومود دی دا مومود دی او دا متقابلې دي. که چېرته دا دې سره نه مساوي کوئ دا ذله او د دې ځای نه واخله تر دې ځای پورې ذله خپل منځ کې سره څنګه دي مساوي دي. یعنې که دا داسې پورته رسم کوم او دا ورسره رسم کوم دا ایکس او دا ایکس خپل منځ کې مساوي دي. دوه طریقو نه استفاده کولی شئ. یا دا ایکس ترسیم وکړئ دې سره مساوي ایکس واخلئ یا دا تیتا یو ده دا هم تیتا یو ده. کله چې دا تیتا یو شوه ساین د تیتا یو مساوي کېږي مقابل ذله ایکس پر وتر. وتر د دې نقطې نه تر دې نقطو پورې فاصله ده او دا وتر مساوي کېږي دا ذله مربع جمع دا ذله مربع جذر لاندې. یعنې دا مساوي کېږي x مربع جمع a مربع جذر لاندې. x مربع جمع a مربع جذر لاندې. په همدې ترتیب دا زاویه په دویم محیط کې ده او یا منکسره زاویه ده. نو د دغې زاویې ساین اخلو. اوس دا که تیتا دوه ده نو متقابلې متوافقې متبادلې زاویې دی هم تیتا دوه ده. په همدې ترتیب سره دا هم تیتا دوه ده. ساین د تیتا دوه مساوي کېږي مقابله ذله ډي منفي ایکس تقسیم وتر د دې ځای نه واخله تر دې ځای پورې. دا وتر چې پیدا کوي دا ذله مربع جمع دا ذله مربع جذر لاندې. یعنې دا ذله مربع ډي منفي ایکس مربع جمع دا ذله مربع جذر لاندې. دا څه شو؟ وتر شو. د دې ځای نه دې ځای پورې اوږدوالی شو. اوس د دې او د دې په ځای قیمتونو په ځای دا لیکلی شم هلته د دې قیمتونه لیکم. ښه میو دوه لري دلته میو دوه شته دا به شي میو یو. د دې په ځای لیکم ساین تیتا یو ساین تیتا یو میو دوه. د دې په ځای لیکم ساین تیتا دوه ساین تیتا دوه. دا د انکسار دویم قانون دی یا د سنیل قانون څخه عبارت دی. نو د فارمیټ د اصل نه دا هم ثبوت شوی. دې نه دا معلومیږي چې د فارمیټ اصل د نور په سرعت کې یا په مسیر توی کولو کې مهم رول لوبوي. د فارمیټ اصل اوله کې چې و وایي د A نه B نقطه پورې په هغه مسیر باندې نور حرکت کوي چې تر ټولو کوچنی وي. په انکسار کې ماتې وخوړه ترمیم ورکې وشو. وایي د A نه B ته په هغه مسیر باندې حرکت کوي چې تر ټولو کوچنی وخت په بر کې نیسي. یعنې هغه مسیر غوره کوي چې ټولو نه کوچني وخت ته اړتیا لري. دې کې بیا هم ترمیم وشو. وروسته به ووایو کله چې هندارې بیضوي شکل ولري په هغې کې به درې واړه ثبوت شي چې د A نه B ته په داسې یوه مسیر باندې حرکت کوي چې هغه اکسټریمم وي یعنې لومړنی مشته کې صفر وي. ممکن اعظمي وخت ولري یا ممکن اعظمي مسیر وي یا ممکن اصغري وي او یا ثابت مسیر وي.
دا به راتلونکي درس کې انشاءالله مطالعه کو. الله دې وکړي ورباندې پوه شوي وای. السلام علیکم.